الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظیم. عنوان دی د ملحدینو معبود. که په کائناتو کې غور او فکر وشي، ټول کائنات د الله د آیاتونو او نښو نه ډک دي. په ځمکه کې ژوند موجود دی، خو د ژوندیو موجوداتو خصوصا د انسان د بقا دپاره ډیرو شیانو ته ضرورت دی چې په غیر د دې شیانو د موجودیت نه ژوند بقا او دوام نشي کولی. مثلا د دې دپاره چې انسان ژوندی پاتې شي هوا ته ضرورت لري، خو ګورو چې د ځمکې په مخ په هر ځای کې پریمانه هوا موجوده ده. همدارنګه د انسان د ژوند د بقا دپاره اوبو ته ضرورت دی، خو ګورو چې په ځمکه کې پریمانه اوبه موجودې دي. همدارنګه د دې دپاره چې انسان ژوندی پاتې شي غذایي موادو ته ضرورت لري، خو ګورو چې په ځمکه کې پریمانه غذایي مواد موجود دي. انسان د اوسېدلو دپاره ځای ته ضرورت لري، خو ګورو چې په ځمکه کې د اوسېدلو دپاره ټول شیان او شرایط برابر دي. انسان د ژوند د بقا دپاره د حرارت نارمل درجې یا نارمل ټمپریچر ته ضرورت لري، خو ګورو چې سره د دې چې د ځمکې په مرکز یا انر کور کې او د لمر په سطحه حرارت یا ټمپریچر تقریباً 6000 ډیګري دی، مګر بیا هم د ځمکې په مخ د حرارت درجه نارمل ده. همدارنګه که د ځمکې د مدار نه د باندې وځو او د سپیس خواته لاړ شو، وبه ګورو چې هر شی د ژوند دپاره خطرناک او وژونکی دی. مثلا سولر بادونه، راډیو اکټیو تشعشعات، د خلا یا سپیس منفي 270 درجې یخني، په زرهاو غټې او وړې تیږې او نورې ډېرې خطرناکې او وژونکې شعاګانې که ځمکې ته راشي نو ژوند به ختم شي. نو د انسان د ژوند د بقا دپاره ضرور ده چې ځمکه د سپیس یا فضا د آفتونو نه وساتل شي، خو ګورو چې د ځمکې نه ګرد چاپیره داسې کمربند تاو شوی دی چې د ژوند دپاره یو خطرناک شی هم ځمکې ته نه راپرېږدي. انسان د ژوند د بقا دپاره انرژي او رڼا ته ضرورت لري، خو ګورو چې لمر په دومره فاصله کې واقع شوی دی
که دا فاصله د دې نه لږه کمه او یا لږه زیاته شي نو د ځمکې په مخ به ژوند یا د ډېرې ګرمۍ او یا د ډېرې یخنۍ نه د منځه لاړ شي. مثالونه خو بې حسابه دي خو نتیجه یوه ده، هغه دا چې په کائناتو کې هر شی داسې ډیزاین او جوړ شوی دی لکه څنګه چې ورته ضرورت وو او ضرورت ورته دی. یعنی ټول شیان همداسې موجود دي لکه څنګه چې باید وو. سوال پیدا کیږي چې دا ولې؟ هر شی په خپل ځای صحیح جوړ شوی دی. د دې سوال جواب د ملحدینو یا ایټیسو سره نشته، ځکه چې د دې هر څه شاته الله دی او دوی د الله نه منکر دي. همدارنګه دوه اساسي سوالونه دي چې ملحدین د هغې صحیح جوابونه خلاصه چې غلط جوابونه یې هم نشي ورکولی او ځان تیروي. اول سوال دا دی چې کائنات څنګه پیدا شوي دي. کله چې د دوی نه پوښتنه وشي چې کائنات څنګه او چا پیدا کړي دي، دوی په جواب کې وایي چې په اول کې یوه سینګولاریټي یا یوه کتله موجود وه او بیا په دې سینګولاریټي یا اولنۍ کتله کې یو انفجار یا اکسپلوژن وشو، په دوامدار ډول لویږي او موجوده کائنات منځته راغله. یعنی د دې سوال په جواب کې د بیگ بینګ تیوري تشریح کوي. حال دا چې بیگ بینګ د دې سوال جواب قطعا نه دی. بیگ بینګ خو خبره بالکل د اخر نه شروع کړې ده، ځکه چې د بیگ بینګ نه مخکې یو شی موجود و چې د دې شي یعنی اولنۍ کتلې یا سینګولاریټي د انفجار نه کائنات منځته راغلل. نو دلته سوال دا دی چې دا اول شی یعنی اولنۍ کتله یا سینګولاریټي یا سره یو ځای نښتي واړه کائنات څنګه او د کوم ځای نه منځته راغلي وو. اصلي سوال خو دا دی. دا هغه سوال دی چې ملحدین ورته هیڅ جواب نه لري او ځان تیروي. دویم سوال دا دی چې ژوندي موجودات څنګه منځته راغلي دي. د دې سوال په جواب کې دوی وایي چې په اول کې یو ژوندی حجره په خپله یا د چانس په واسطه منځته راغلې وه او بیا ژوندي موجودات د دې ژوندۍ حجرې نه د داروین د ارتقا په طریقه منځته راغلي دي. خو اوس ساینسي تحقیقاتو ثابته کړې چې دا خبره غلطه ده، ځکه چې یوه ژوندۍ حجره په خپله د چانس په واسطه منځته نشي راتلی، ځکه چې په یوه حجره کې 42 میلیونه د پروتین مالیکولونه موجود دي او
د یو مالیکول پروتین د پاره چې په چانس جوړ شي چانس یو په لس په طاقت د 140 دی یعنی لسو ته چې 140 صفرونه کېدي د دې عدد لویوالی د دې نه ښه اندازه کولی شي چې په کائناتو کې د اټومونو تعداد لس په طاقت د 2 دی یعنی چې لسو ته 2 صفره کېدي یعنی په ټولو کائناتو کې د اتومونو تعداد دومره دی حال دا چې د ځمکې ټول عمر 4.5 بیلیون کلونه دی چې جوړه شوې ده چې دا موده د حجرې د جوړولو د پاره په چانس سره ډیره کمه ده او بالکل کافی نه ده او د ډي ان اے د کشف نه وروسته خو بالکل واضح شوه چې ژوند څومره کمپلیکس او مغلق دی او په ډي ان اے کې د موجود انفارمیشن او جینیټیک کوډ د پیژندلو نه وروسته خو په قطعي ډول ثابته شوه چې په چانس یا په خپل سر د ژوند منځته راتلل ناممکن او محال دي ځکه چې د جینیټیک کوډ د منځته راتللو دپاره په چانس سره د دنیا عمر ډیر کم دی یعنی ملحدین ساینټیفیکلی د دې دواړو سوالونو دپاره جوابونه نه لري چون سوالونه او مسائل موجود دي نو ملحدین په نوي دور کې کله چې دوی ژوند تشریح کوي یعنی د ژوند په باره کې خبرې کوي یوه نوې اصطلاح چې تاسو به په کراتو اوریدلی وي د مادر نیچر په نوم په خبرو کې استعمالوي وایي چې دا هر څه نیچر کړي دي دا د ملحدینو د دور یو نوی معبود دی لکه پخوا چې لات منات عزا شیوا کرشنا او راماو یعنی لکه څنګه چې مشرکینو لات منات او عزا خدایان ګڼل او د هر کار د کولو نسبت همدې خدایانو ته کولو همدارنګه ملحدینو هم مادر نیچر ته د خدای درجه ورکړې ده او د ټولو مشکلاتو او مسایلو د حلولو او د ټولو کارونو د کولو نسبت مادر نیچر ته کوي او په هر ځای او هر کار کې چې د خدای ضرورت وي دوی په هغې ځای کې نیچر استعمالوي دا ځکه چې دوی مجبور دي که دوی خدای نه مني خو د خدای ضرورت خو شته نو په هر ځای او هر کار کې چې د خدای مداخلې ته ضرورت وي نو دوی هلته مادر نیچر استعمالوي یعنی پخوا د مکې مشرکانو د خدای په ځای لات منات استعمالولو هندوان کرشنا او راما استعمالوي او ایټیس نیچر استعمالوي او کوم پاور او درجه چې ایټیسو خپل خدای یعنی نیچر ته ورکړې ده شاید چې مشرکانو او هندوانو لات منات کرشنا او راما ته نه وي ورکړي
لکه چې داروین د الحاد د دور د دې خدای یعنی نیچر په باره کې وایي چې ژوندي موجودات نیچر انتخاب کړي دي، کمی چې خوښه وه د منځه ویوړل او ختم یې کړل او کمی چې خوښه وه ژوندي پرېښودل. او د داروین پیروانو یا ملحدینو د نیچر عبادت شروع کړ. تاسو ته شاید دا نوې او حیرانوونکې خبره وي چې ملحدین یا ایټیس څه قسم عبادت کوي. تاسو پوهیږئ چې په مختلفو مذهبونو کې د هر مذهب د عبادت مختلفې او خپلې طریقې دي. همدارنګه د ایټیزم یا د الحاد د مذهب د عبادت هم خپله طریقه ده. یوه دا ده چې کله چې ایټیس داسې یو کار وګوري کوم چې د انسان د عقل او قدرت نه اوچت وي، نو دوی په هغې وخت کې وایي چې thanks nature، یعنی د نیچر نه ډیره مننه. خو د تعجب خبره دا ده چې دوی وایي چې مونږ صرف ساینس او دلیل منو. زه نه پوهیږم چې دوی ته ولې ټوله دنیا ړانده او بې عقله ښکاري. حقیقت خو دا دی چې همدوی دي چې نه ساینس مني او نه دلیل، او د دوی بنیاد او اساس په انساینټیفیک یا غیر ساینسي او بې دلیله او بې منطقه شیانو او خبرو ولاړ دی. مثلا ساینس، منطق او عقلی دلایل خدا وایي چې د بیگ بینگ سینګولاریټي یا اولنۍ کتله په خپل سر یا بای چانس منځته نه ده راغلې، مګر ایټیس یا ملحدین د ساینس او عقلی دلایلو په خلاف وایي چې په خپل سر بای چانس منځته راغلې ده. ساینس، عقل او منطق خدا وایي چې اولنی سیل یا ژوندۍ حجره په خپل سر د چانس په واسطه نه ده پیدا شوې، مګر ایټیس د ساینس او عقلی دلایلو برخلاف وایي چې په خپل سر منځته راغلې ده، او بیا وایي چې مونږ هر شی په ساینس او دلیل منو. باید وایو که نعوذ بالله الله د منځه وځي. ساینټیفیکلی د دې دپاره جواب نشته چې د بیگ بینگ سینګولاریټي یا لومړنۍ کتله او اوله ژوندۍ حجره یا سیل څنګه منځته راغلي وو. او ملحدین یا ایټیس خو د دې سوالونو صحیح جوابونه لا لرې خبره ده، حتی غلط جوابونه ورته هم نشي جوړولی. که په دې باره کې نور معلومات غواړئ نو زما بل تقریر کائنات څنګه پیدا شوي دي هم واورئ. د افسوس خبره ده څومره ظلم دی چې ایټیس یا ملحدین د بې حساب شیانو د پیدا کېدلو منلو ته
په غیر د خالق او کریټر نه تیار دي او اعتراض نه کوي په داسې حال کې چې په خپله دعوه کې نه یو عقلي دلیل او نه یو ساینسي ثبوت لري مګر کله چې د الله خبره راشي نو بیا به وایي چې الله چا پیدا کړی دی په داسې حال کې چې د الله په وجود په خرورونو ساینسي ثبوتونه او عقلي دلیلونه موجود دي که دلچسپي لرئ په دې باره کې زما نور تقریرونه د الله په وجود ساینسي او عقلي دلایل هم واورئ وما علينا إلا البلاغ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين